وعلیکم السلام. سلامونه او احترامات په خیرونه ټولو خوږو ملګرو ته، ټولو دوستانو ته، نقیب الله ورور ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، خدای مو راوله. نور ملګري سیم راغلي په خیر دې راسي. ربیع الله ورور تاسو ستړي مه شئ، قربان تاسې ستړي مه شئ، هرکلی کوم رحماني صاحب تاسې ستړي مه شئ. مخکې د رحماني صاحب لایف و زمزمه یې کوله، غوږ به م ورته ډېره مزېداره وه. فرید الله ورور تاسې ستړي مه شئ. ټول هرکلی کوم، خوشحاله یم چې له تاسو سره یم. ما نن د ورځې په جریان کې د دې ځای لکه سام اعلان مې کړی و ټیک ټاک باندې ملګرو سره. حکیمي صاحب تاسې ستړي مه شئ، په خیر راغلی. نواب صاحب تاسې ستړي مه شئ، په خیر راغلی، هرکلی کوم درته. او دیدار ورور تاسې ستړي مه شئ. سمیر افغان تاسې ستړي مه شئ. مسعود حکیمي صاحب هم پاسته ده. خاموش لالا ته ستړی مه شئ. اوس مې همدا ستا په اړه خبره کوله. چې ما فیسبوک کې مې اعلان کړی و نن، ملګري د خیر ویسي، کور ودان، رفیع الله ورور تاسې ستړي مه شئ، عادل خاموش تاسې ستړي مه شئ، ټول ښه راغلی. ضیاء الله ورور تاسې ستړي مه شئ. بیا نو زه هرکلی کوم ټولو ته. ریاض ورور لندن تاسې ستړي مه شئ. نن موږ ما او ښاغلي عادل خاموش ښه او زه تا ته ریکویسټ کوم، دا زما نن په یاد ده چې یو معلومات کوم. نن ما 2-3 ساعته مخکې په ټیک ټاک باندې یو انځور خپور کړی و چې را سره د ټیک ټاک سټار ښاغلی عادل خاموش د فیسبوک په دنیا کې را سره میلمه وه. چون هلته زه یو پروګرام لرم په همدغه نوم، خو هلته یو ځانګړی میلمه، هره اونۍ یو میلمه لرم، ځانګړی میلمه وي، خاص میلمه وي. نو خوشبختانه چې نن ستاسو هغه د زړونو بادشاه، ستاسې د خوښې دیکلوماتور، د هغه غږ چې تاسې خوښوئ، د هغه انسانیت چې تاسې خوښوئ، هغه چې اورئ، ښاغلی خاموش را سره میلمه وه او ډېر ښه بنډار مو درلوده، ډېرې ښه شعرونه یې ویل. خو ما لږ تاوان وکړه. تاوان مې دا وکړ چې هغه دی، ما له دې وروسته لکه چې ما شعر چا ونه اورېده، ځکه نو عادل صحیح ماته نو صبر ده. هیله کوم عادل مې زړه ده، عادل مې جګر ده، عادل مې ورور ده، عادل مې ملګری ده. نو زه خوشحاله وم چې نن دی را سره وه. او بار ملګرو غوښتنه کوله چې خاموش صاحب د شعر ووایي، خاموش صاحب د شعر ووایي، کیسې پرېږدئ، شعر ووایي. دا منه چې هغه ښه دیکلومه کوله او خلکو خوښه کړله. نو ما هغه ویډیو هم یوټیوب کې اپلوډ کړې ده، فیسبوکونو کې خو شته ده، د خاموش صاحب فیسبوک کې هم شته ده. ما چې کوم انځور د خپرونې اچولی، انشاءالله د پروګرام وروسته د یوټیوب لینک هم درته اچوم، هلته به ټول تاسې وګورئ، وابورئ. او د خاموش صاحب مرکه کیسه جالبه یې پکې لا دا ده چې خاموش صاحب ډېره یوه ښه زمزمه کړې ده، ډېر خوندوره زمزمه یې کړې ده چې زه پوره باور سره وایم که تاسې یې واورئ نو خوند به ځینې واخلئ. نو خپرونه ټوله وګورئ، ډېر ښه شعرونه ویلي، خوندور شعرونه ویلي، ښه بنډار مو کړی، ځینې پوښتنې مو کړي دي، پوښتنې مو لږ وکړلې. قسم ما ویل چې زه به ډېرې ولرم، خو ملګرو بار غوښتنه همدا وه چې خاموش صاحب د شعرونه ووایي. نو مانګه ورته په مینه غوږ وو، هغه شعرونه ویلې او موږ ډاډګرنه ورکوله. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. دا مهال د تږو چینه خپرونه اورئ، ګورئ. نو زه یو بل تشویش چې را سره پیدا سوی ده، ما ویل زه به لایف کې ملګرو سره شریک کړم.
چې زه خاموش صاحب سره یو مشوره وکړم. نو خاموش صاحب سره مشوره اړینه په دې ده چې خاموش صاحب هم شکر زما فکر نه و ما نن یو بل کس د خیر ویسي زما د ژوند ملګری هغې راته یادونه وکړله چې هلته د هغه لایف وي دلته ستا لایف وي دا ټکر کې ده. نو ما ویل چې اوهو د مخه د فکر څه ورته چې زه داسې وخت کې د خپل لایف اخلم نه اوسي او زه لایف اوسم کله چې خاموش لایف زه لایف یم بیا به خاموش صاحب نه خو خاموش صاحب چون برنامه ډېره مخکې د هغه تقسیم اوقات ګورم کوم ورځو کې کوم شپو کې چې هغه زه نه راځم او که راځم هم نو هغه نه 1 ساعت وړاندې راځم. زه فکس 1 ساعت برنامه کوم دنه اضافه نه کوم که نه نو بیا به خاموش صاحب سره په ګډه اورو او هغه نه مخکې به ما په ګډه اورئ. نو ښه بنډارم درلودو که تاسې وخت لرئ یو ځل سار ورښکاره کوئ. زه به دغه حکیمي صاحب ته یو ریکویسټ وکړم. چا وویل چې کېږي پرون یو کس ویلې وایي که ته وغواړې نو دا شی امکان لري ښه چې هغه ته ریکویسټ وکړي هغه اخیستلی شي. دا ما خو تاسو ته اول نه وویل چې په دغه شیانو باندې ما ډېر سر نه خلاصېږي. راځئ تاسې مې لږ پوه کړئ چې اوس کوم ځای کې دی ولټوم هغه سر چېرته ده چې دا انوایټ رحماني صاحب هم شته خاموش صاحب هم شته ایاز هم شته عبدالقهار همدرد هم شته. نه پوهېږم دلته خو نشته چې کوم ځای نه کېږي که کوم ملګری مشوره راکړي. هو اجازې دي بالکل اجازه ده. ساګر صاحب تاسې ستړي مه شئ په خیر راغلی هرکلی کوم درته. ښه سمیر افغان تاسې یو یادونه وکئ. ښه ته راځه خاموش صاحب نه لږ واورو تاسو. خاموش صاحب اول السلام علیکم لالا بخښنه غواړم چې مزاحمت کومه طریقې دپاره راوختلم. په خیر راغلی وعلیکم السلام ستړی مه سې خوشحاله یم سره رایې په الله ګران شي خوشحاله اوسئ دوستانو. زه بخښنه غواړم چې لکه ټول خوند اخلي خوشحال صاحب د خبرو نه خوشحال صاحب د شعرونو د کلمې نه خو زه رالم دې وخت کې یقین وکړه سړي باندې وایي د مېلمه به راځي د کور په دواړه نو په دې وخت کې چې دی تاسو به زه بد راغلی ما ته معلومات ده خو خبره دا کوم لالا د خبرې وګوره تا ته لیکلي فرض مثال 32 کسه تا ګوري که نه دا یو سړی چې رسم ده دا ایکس نه بره دې ته ټک ورکړه لالا اب دې 10 ته 15 ټک ورکم دغه ته ټک ورکړه لالا. عبدالستار حکیمي راغی بچ راغی همدې ته لالا ټک ورکړه انوایټ ورته ځي که چې ته اکسپټ کړه هغه څو سکنډه لري که اکسپټ یې کړه هغه ته که اکسپټ نه کړه خو دلته ما ته صفحه راغله هغه فالوورز ما ته ښي لایک ښي فالوینګ ښي فرینډ ښي نه ته مخکې لاړې لالا دلته ټول چې څومره لیست تا ته ښکاري په هغې باندې لالا یو هغه دی که خیال دې کړی داسې مثبته غوندې علامه یعنې چا ته فالو کړی ته چا فالو کړی هلته انوایټ هر یو مخې ته انوایټ لیکلی لالا مثبت علامه شته خو ستار حکیمي باندې نشته مثبت علامه دا انوایټ علامه هر یو مخې ته نه لیکل شوی غټې لیکلي انوایټ نه ښه بیا داسې وکړه لالا چې زر فالوورز لري که کم دي دغه نه کم دي زرو نه کم دي نه بیا نه کېږي لالا بیا نه کېږي ملګري چې ټول لري داسې یو علامه لري خو د ده نشته نه پوهېږم مخې ته ورته ټولو ته انوایټ لیکلي کله دې ته ټک ورکړي لالا ټولو ته انوایټ لیکلي او دا لاندې چې 2 سړي دي که نه دې ته چې ټک ورکړي چا ریکویسټ کړی هغه دلته ښکاري لکه موږ چې څنګه وکړو خو دا بره هغه مې زده کړی بس هماغه بره چې یو سړی ده هغه ته ټک ورکړه دې شیانو سره زه هم ډېر زیات هغه دوستانو ستړی خپرونه مې کړې او خوشحال صاحب سره خپرونه ډېره مخکې راځي نه چې باید لاړ شي موږ ته یو شعر ووایه بعد د هغې لاړ شه په سر سترګو لالا چې د وطن ساتل وړه خبره نه ده زندگی څه په دې شکل تېرول دي بس د مچ په وزر تیږه کش کول دي
زندگی څه په دې شکل تېرول دي، بس د مچ په وزر تیږه کش کول دي، او د وطن ساتل وړه خبره نه ده. د نجیب غوندې خپل سر نه تېرېدل دي. او مینه څه ده؟ په خپل لاس زهر خوړل دي. مینه څه ده؟ په رضا دوزخ ته تلل دي. استغفر الله. آخري بیت ته به ورشم چې ګډ وډ شم، وایي چې ای پوهېږي بې اظهاره مینه څه ده؟ ای پوهېږي بې اظهاره مینه څه ده؟ د خاموش غوندې تنها پاتې کېدل دي. زندگی څه په دې شکل تېرول دي، او بس د مچ په وزر تیږه کش کول دي. لالا په 10 دقیقو کې 11 دقیقو کې زما خپرونه شروع کېږي. آیا اصول مې واورېده؟ ډېره ښایسته خبره ده. دا ستا خبرې سره زه زر په زرو کې موافق یم، او زه نه غواړم که زه لایف راشم ما ته چې څوک کیني، یعنې شوخي دې پکې یا به ډېر بې عقلانې چې کوم وخته لایف راغلی او ما ته څوک کیني. خاموش صاحب دا مونږ فیصله کړې ده چې کوم وخت کې چې ستا لایف هغې نه 1 ساعت وړاندې زه شروع کوم، نور پکې خبره نشته انشاءالله. سمه ده، اوکې. زه په دغه خلاص خو زه اصل کې د یک شنبې شپه، د سې شنبې شپه، د پنج شنبې شپه، دغه 3 شپې راځم. اوس یې خوند وکړه. ښه، یعنې یک شنبه مثال د فرانس کې موږ سره شپه وایو، د فرانس په حساب داسې لاله اوس فرض مثال نن سې شنبه ده، دلته ورته موږ نن د سې شنبې شپه وایو. د افغانستان په حساب باندې نن د چهارشنبې شپه ده. د افغانستان په حساب یې وایي که د فرانس په حساب؟ نه د فرانس په حساب. ښه، د فرانس په حساب یعنې نن شپه اوس ستا لایف دی. ښه، لیست به بیا ما تا یو بل ته ولیږو، ځکه نن چې دی زه خپرونه لرم، ما چې که ته اجازه راکړې چې ویې کړم، که رای نه کړې استغفر الله، زه سې شنبې لاله کار نه کوم، یک شنبې تا ته رښتیا معلومات شته دی زما د کار لیست، خو بیا زه درته وایم. مننه کوم لاله، خوشحاله اوسې. زه نه غواړم چې چا خبره خپله هغه لیول مې چې دی لاندې ټیټ راوړم، ځکه ته چې خبرې کې ماشاءالله ستا کوم، زه خو چې دی بیا هم خلک نه اوري. مننه لاله، مننه. ښه آباد اوسې. ډېره مننه. کور ودان خوشحاله اوسې. ښاغلی عادل خاموش رحماني صاحب ډېره زیاته مننه. کور ودان خوشحاله اوسې. دا خو به لوی کار وکړي او دا به ډېر خوند وکړي. نو موږ مخکې ملګرو سره شریکه کړې وه چې د حکیمي صاحب دغه لیست پوره کړي. حکیمي صاحب خو ما پیل کې یادونه کړې ده چې زما یو له خاصو ملګرو ده چې خدای دې دا ژوندی لري. نو هغه ملګرو مخکې ډېره هڅه وکړله او نتیجه یې ښه وه. نو انشاءالله ته چې هڅه وکړې د خیره سره فالورز به پوره سي، دا به لویه خبره وي. په هر حال له ټولو مننه ملګري. راخلم خپلې خبرې ډېرې نه اوږدومه، شعرونه به م اورو، شعرونه به م وایو. ښه رحماني صاحب، زه تاره واخلم او که اول مارکیټینګ کوي. ها رحماني صاحب منتظر کیږي، فقط په همدې خاطر چې دوستان هم را سره پاتې سي. 2 ملګري راخلم. سمیر افغان، تاسې منتظر سئ، راځئ سې ملنګ را واخلو. 13 شپه پاتې وه. ملنګ صاحب ستړي مه شئ. دیوال ته سر وهم او ګورم د اسمان لوري ته. دیوال ته سر وهم ګورم د اسمان لوري ته، ځان ته خیرې کوم او ګورم د جانان لوري ته. مننه. دیوال ته سر وهم ګورم د اسمان لوري ته، ځان ته خیرې کوم او ګورم د جانان لوري ته. د عشق دغه ګټه بس دی که نه؟ د عشق دغه ګټه بس دی. ګوره مننه. د عشق دغه ګټه بس دی که نه؟ ژوندون سپرلی اوس مې بیایي د خزان لوري ته. الله الله الله. سلامونه، نیک هیلې، احترامات. دا چې زه ستا ډېر مینوال افغانستان نه وم او دلته خدای دغه دی چې در سره مخ په مخ کړم او تا سره غږېږم او تا ته شعر وایم. تاسو جان، زه ستاسو د پښو خاورې یم. خدای دې تاسې لري، ستاسو مینه دې لا ډېره سي. ښه ښه ښه. نو ملنګ صاحب ته را سره اوسه. ښه تا نه به شعر م اورو، کیسه به هم منځ منځ کې کوو. رحماني صاحب راخلمه، نور ملګري چې نوي راغلي ټول دې ستړي مه شي. انیش رخسار صاحب سلامونه، احترامات مې قبول کړئ انشاءالله تا ته او لایف کې څوک ملګري ټولو ته. وعلیکم السلام. انیش صاحب ستړی مه شئ.
قربان دې شم زه لږ په دې خاطر هم راجوګ شوم زه باره مې راځم بیرته دغه ته مت راځم خو دې خبر ته راجوګ شوم دغه د ورور ولې پالور کم دي نو انشاءالله دغه ګنټه کې به انشاءالله ورته پوره شي په ګنټه یا نیمه ګنټه کې پوره شي واه 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 دا به څه خوند وکړي دا به بیل چیلنج وي انشاءالله پوره کیږي بازه زه وروسته راځم انشاءالله بیا ترنم کوم نو په خیر راځي قربان زه په تمه زمونږ په تمه یو ټول په تمه یو په خیر راځي انیس صاحب سلامونه ته دی علیکم السلام وایم انیس صاحب راغلی ده او انیس صاحب راغلو هغه باندې ښه زمزمه کوو ډېر خوندور غږ لري تېره ورځ یو نظم یو شعر زمزمه کړی را سره مې ریکارډ کړی ده نو زه بیا نظمونه اول ټیک ټاک نه اخلم فیسبوک ته جګوم بیا یوټیوب ته جګوم ملګرو سره شریکوم ځانګړي انیس د ځان په اړه دې لنډ راته ووایه قربان دې شمه شال صاحب زه یم په ترکیه کې ژوند کوم فلحال او دغلته چې ګورې نو بس تا سره مخاطبه یم نو انیس زموږ د ګروپ سړی د ګروپ ملګری مې د انیس ما سره خپله نږدې ملګری غږ لري تېره ورځ یې موږ د خبره د ترنم په زانګو وزنګولو مننه مهرباني تا نه شعر اورو جار دې شمه یو څه نوی غزل مې لیکلی خو لا نه مې دی دغه کړی چاته مې لیږلی دی چې سمون یې خو بل نور درته یو څو شعرونه وایم ډېر به خوند وکړي شعرونه داسې دي چې راته کړی دی نن بل شانتې پیغور یار راته کړی دی نن بل شانتې پیغور یار زړه مې تور دی له رقیب او له دې شور یار زبردست راته کړی دی نن بل شانتې پیغور یار زړه مې تور دی له رقیب او له دې شور یار چې یو ښه دشتې بکواوی زه یوازې ګرځېدلی څنګه چې یو ښه دشتې بکواوی زه یوازې ګرځېدلی نه جانان وی او نه دغسې ماحول یار او ما خو ته یوازې یار ګڼلې یاره ما خو ته یوازې یار ګڼلې یاره څه خبروم په نستوڼي کې منګور یار الله ته بیا ووایه ما خو ته یوازې یار ګڼلې یاره څه خبروم په نستوڼي کې منګور یار غزل درته وایم چې د زړه د زوره داسې لږ لږ غورځېدم درپسې د زړه د زوره داسې لږ لږ غورځېدم درپسې بېلتون دې څه خو په ملا راماتېدم درپسې ته بیا ووایه د زړه د زوره داسې لږ لږ غورځېدم درپسې بېلتون دې څه خو په ملا راماتېدم درپسې ستا په واده د چا ایمان تکمیلېدو جانانه ستا په واده زه د ایمان خلاصېدم درپسې واه بیا ووایه ډېر زبردسته باید ستا په واده د چا ایمان تکمیلېدو جانانه ستا په واده زه د ایمان خلاصېدم درپسې سوال ستا د ژوند و که نه ما د اسرې نه کولی سوال ستا د ژوند و که نه ما د اسرې نه کولی که سوال د سر وی نو د سره تېرېدم درپسې زبردست سوال ستا د ژوند و که نه ما د اسرې نه کولی که سوال د سر وی نو د سره تېرېدم درپسې او خپو ته مې دښتې ورکړې ښار پورې راورسېدم خپو ته مې دښتې ورکړې ښار پورې راورسېدم په ټوله لاره غلی غلی ژړېدم درپسې خپو ته مې دښتې ورکړې ښار پورې راورسېدم په ټوله لاره غلی غلی ژړېدم درپسې ورکه جانانه زما دغې بې صبرۍ ته ګوره ورکه مننه ورکه جانانه زما دغې بې صبرۍ ته ګوره حقه روژه وه سره غرمه وګرځېدم درپسې ورکه جانانه زما دغې بې صبرۍ ته ګوره حقه روژه وه سره غرمه وګرځېدم درپسې ستا هېرېدل ستا د بلال مین تر اوسه نه دي که راغلې که رانغلې ګوره مرم درپسې الله ډېر عالي ډېر زبردست ډېر خوندور ډېر عالي انتخاب جار دې شمه دا د ګران ستا له ما نه به ته ډېر ښه پېژنې د ګران لال وزیري صاحب بیتونه وو د هغه غزل وو وزیر خو ډېر ښه غږ لري ډېر ښه ترنم کوي ډېر ښه ملګری ده او زما ښه دوست ده
زما خپله زه ډېر نږدې ورسره پاتې شم ځکه چې یو کلیوال هم دی هملته نږدې راسره پاتې دی. ډېر ښه ده. ډېره مننه ملنګ صاحب. کور ودان خوشحاله سوم چې خبرې مو وکړلې او شعر دې هم راته وویلي. کور مو ودان ډېره مننه. قربان ستا نه ستا د دې مینې نه جار دې شم همیشه به راځو او ستا لایف ګورو نو ولې نه جار دې شم. ښه وخت. ډېره مننه. ودان خوشحاله اوسئ. افغان صاحب به پورته کړم دغه د اوس دستي نو دغه ده. سلامونه نیکې هیلې احترامات تاسو ته او ستاسو د لایف لیدونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. ګیرته خوشحاله اوسئ افغان صاحب. تاسو ستړي مه شئ. په خیر راغلی پروګرام ته هرکلی کوم درته. مننه قربان دې شم. الله دې راته ژوندی لرم. زه چونکې ما سره ډېر ناوخته دې وخت کې اوس دغه د 12 نیمې بجې دي نو زه ځکه ورخطا یم. ستا لایف ډېر ناوخته راځي او اماراتو کې بالکل دلته 12 نیمې بجې دي او موږ خو بیا سهار ډیوټۍ ته ځو. زه اوس روان وم خو چې ومې کته ته لایف ولې نو بس ما وویل چې راشه. چې ومې کته ملنګ ناست و. ملنګ خو زموږ پیر دی او ملنګ دیوانه. نو راځه ما ټپې به درته وکړو. ډېر به خوند وکړي. ستاسو په اجازه باندې. ولې حالانکه موږ خو نور لایفونو کې زره کینی په دې ځای کې ستاسو اخر کې راسي خو بیا ما نورو لایفونو کې کینو زمزمې کوو نو اواز هم بالکل د سخاب غوندې شي خو بیا هم خپل کوشش به کوو. ملګرو ډېره ستاینه وکړله. ډېر صفات یې وکړه او ما هم ځان سره ساتلی ده. انشاءالله ټیک ټاک د لارې بیا شریکوم. بیا یوټیوب او فیسبوک کې شته دی. هلته به ملګرو سره بیا هلته به شریک کړم ورسره په کومنټ کې. قربان دې شم قربان دې شم. راځم ټاپو ته ټولو ملګرو ته دې ډالۍ وي. توره لونګینه دا خو احسان پټان وایي چې توره لونګینه وایي هغه به وروسته ووایم 2 ترانه به زه 2 ټپې به وکړم په 2 طرزونو کې ټول به خوند ترې واخلي. قمقل سترګې تورې نکې تلا وړې سترګې پرېغلې تورا وینا د زلخې خویونه ستا دي لکه یوسف دې بې ګناه تهمتې کړما بالکل ټوپک شونا تډک شو ناسا پډک شو په زړګي ولګېدما که په توبو ترېنه توبه کړم چې خال تازه کړې په توبو مې اړوینا د چا د زړه نه سو خبر دی وای ہے پټ شخلا خو هر سړی خندا کوي نا او کفن مکلک ګنډ موري وای کموري وای هاي د ځوانۍ ټول عمر په دې کې تېروما او چا په مخه لیدلی نه وي وای که نه وي وای هاي بې وروره خور یم خیراتو نه ټولوما دا تورې سترګې دې جا خماری بلبل چتران لاړې دا تورې سترګې دې راواړه خیالي بلبل او جا خماری بلبل چتران لاړې جا خماری بلبل چتران لاړې. مننه. واه 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 ډېر خوند یې وکړ. ډېر مزېدار. ډېر ښه. ډېر قربان دې شم.
جار مشما راځم د احسان پټان غوښتنه ده چې توره لونګینه ووایه ځکه مې دا لنډې را پرې کړلې نو چې هغه به لږ ووایي بیا نوی ملګري ټول ستړي مشه مندوزه صاحب تاسې د تاسو په ګډون ټول ملګري ښه راغلاست هرکلی کوم درته ټول په خیر راغلی مننه ومنظور ور دی خطا نشي مزه دی وکړ تور لبنګینا مزه دی وکړ یا منظور ور دی خطا نشي مزه دی وکړ تور لبنګینا مزه دی وکړ تر شادي پیغلی پختلی ولاړې دینا مزه دی وکړ تور لبنګینا مزه دی وکړې یا غم کده غم شرمېدلې مزه دی وکړې تور لونګینا مزه دی وکړې پما بن رات جوړ جوړ غمنا مزه دی وکړې تور لونګینا مزه دی وکړې او یاري د دنګي جنې خوان کړې مزه دی وکړې تور مزه دی وکړې تر پلولا دې سړی غړې تیر بنا مزه دی وکړې تور لونګینا مزه دی وکړې او لسینا پوری میا کړه مزه دی وکړې تور لونګینا مزه دی وکړې وسکشتې ولاګ زرو جوړما مزه دی وکړې تور لونګینا مزه دی وکړې و یاري خدا کما خون کړه مزه دی وکړې تور لونګینا مزه دی وکړې وسې چې نن پری کوي جوړ راځینا مزه دی وکړې تور لونګینا مزه دی وکړې او جانان غم دې مسلمان دې مزه دی وکړې تور لونګینا مزه دی وکړې مد مولاد بانګ مخ کې پاس وینا مزه دی وکړې تور لونګینا مزه دی وکړې وداني مشپدا کټي خوندې مزه دی وکړې تور لونګینا مزه دی وکړې صبح مګن چا بیار بللای بنا مزه دی وکړې تور لونګینا مزه دی وکړې و پچا مسترګي نا خوږيږي مزه دی وکړې تور لونګینا مزه دی وکړې بلا دی واخل وړي خجان ګړایما مزه دی وکړې تور لونګینا مزه دی وکړې وپتول حق کې نډارې جو مزه دی وکړې تور لونګینا مزه دی وکړې مد هجران باندې خاني لیدل دینا مزه دی وکړې تور لونګینا مزه دی وکړې تور لونګینا مزه دی وکړې واه زبردست قربان دې شم ډېر علي ډېر خوندور زبردست وکړل قربان شم بس افسوس چې موږ سره ټیم کم دی او نا وخت دی را سره او که ته وخت راتلې نو بیا به وختي رات درته دې ماته کړله خدای دې آباد لره به مینه وسه قربان دې شم ښه شپه ښه لایف ښه ژوند الله مو کامیاب او سوکاله راته لره او کوم ځای کې دلته تخپله فرانسه کې مزه فعلا ښه بیا خو ډېر لرې موږ نه ماشاءالله او فرانسه کې په پخوا خو افغانستان کې بیا امارات ته لږ راتګ او تګ اسانه وه نو اوس نو خدای خبر نه را به شي انشاءالله هېڅ مشکل نشته د رحماني صاحب خدای دې وکړي چې روغ او جوړ راته ډېر ښکلی افغان صاحب جار دې شم رحماني صاحب نو بس رحماني صاحب درته راواله چې هغه ښکلې ټپې درته وکړي د هغه خو ماشاءالله مننه ما پې ډېره مننه قربان
او ډېره له ټولو ملګرو ډېره مننه. کور مو ودان ژوندي اوسئ. نو ملګرو ته نوبت ورکوم، خپلې خبرې نه اوږدوم. نو یو ملګری راخلم، یا به دوه ملګري به ټولو ته ورسیږي. یوه غوښتنه چې له ټولو ملګرو دا تاسې هم لایف شیر کړئ. دغه ملګري چې څونه په لیست کې دي همدا مهال ګوري، نو زه باوري یم چې نور ملګري هم زیات پیدا کوو. نن نو نسبتا له نورو ورځو ملګري زیات دي. سلامونه، خوشحاله ده. علیکم السلام. ته ستړی مه سې، جوړ په خیر. مننه. یو سلام د لایف کتونکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ. اسدالله خانه په خیر راغلی. مننه کوم. ډېر وخت بعد خوشحاله لاله، ډېر دې په تمه ونو. خدای دې ژوندی. ما فکر وم ریکوست دې راغلی وه، هغه افغان صاحب ختم شو، ته حتما راخلم. زه ښه داسې راغلی. ښه د ځان په اړه دې لنډ راته ووایه. مننه کوم. فی الحال خو ترکیه کې یم او د یم د افغانستان. ډېره افغانستان د کوم ځای؟ د ننګرهار. ننګرهار کوم ځای؟ ننګرهار کې سخرو دی یم. ښه زه بلد یم، ډېر بلد یم. ننګرهار کې ډېر بلد یم، بیا سرود او دې ولسوالیو کې هم شاوخوا زیات بلد یم. خوشحاله یم چې راسره یې ورور. مننه کوم. خپرونه مې دې ډېر کتلې، نو ډېر وخت نه مسافر یو واقعیت، نو ډېر وخت بعد در سره نو په لایف کې یم. ډېره خوشحاله یم واقعیت. خدای دې همیشه خوشحاله را ژوندی اوسې. ډېره مننه. غږ چې دې اورو عمر دې کم ښکاري، همداسې ده؟ بلکل عمر مې کم دی. کور پسې به خفه یې؟ ولا یو نو بس ژوند دې تېرېږي. خیر وبس یار، څه به وسي. خدای دې وکړي چې کوم هدف وته هغه دې الله پاک پوره کړي. غواګ یو درته شعر دی. مننه کوم. نو ستاسو مخې ته خو خیر لږ مشکله به مي، کوشش به کوو. ډېره مزه به وکړي. نو بخښنه غواړم که څه غلطي وشوه. هیله کوم ډېره مزه به وکړي. په اجازه. اوسې دې مینا کې ککړ شوم جانانه، خوشاله ګستا د وړ شوم جانانه. اوسې دې مینا کې ککړ شوم جانانه، خوشاله ګستا د وړ شوم جانانه، خوشاله ګستا د وړ شوم جانانه. که دور زی که د شپې رازي دی، که دور زی که د شپې رازي دی، ستا غمونو ته مړه تړ شوم جانانه، ستا غمونو ته مړه تړ شوم جانانه، خوشاله ګستا د وړ شوم جانانه. ښکلې مخ مې ګلابي رنګونه بیلو، ښکلې مخ مې ګلابي رنګونه بیلو، لور پرس په شانې زړه شوم جانانه، لمر پرس په شانې زړه شوم جانانه، خوشاله ګستا د وړ شوم جانانه. ستا یادونه لکه غرونه مزلونه، ستا یادونه لکه غرونه مزلونه، ستړی ستړی شوم مړ شوم جانانه، ستړی ستړی شوم مړ شوم جانانه، خوشاله ګستا د وړ شوم جانانه. په عبادت د دوزخ اور د
شوی عباد د دوزخ اور د حرام شوی ستا د چم په خاورو خړ شوم جانانه ستا د چم په خاورو خړ شوم جانانه خوشحالېږه ستا د وړ شوم جانانه اوس د مینا کې ککړ شوم جانانه خوشحالېږه ستا د وړ شوم جانانه خوشحالېږه ستا د وړ شوم جانانه واه 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 څومره خوندور څومره ښه څومره له زړه دې وویلې دومره ملګرو داد درکه دومره مینه درکه ټولو ملګرو ته زړونه در ولېږل مننه کوم ډېر ښه ډېره مننه اسدالله خانه انشاءالله موږ په ټولو پروګرامونو کې تا ته منتظر یو چې راسې موږ ته ښایسته ښایسته زمزمې وکړئ ولې نه په دواړو سترګو اور ودان ډېره ډېره مننه کوم بل شی درته وایم که وختي وخت خو ستا خو ډېر کم ده په دې خاطر چې څو ملګري نور هم ریکویسټ کې پراته دي او ما نه دي راخیستي یو غزل مې ستا په پروګرام کې اورېدلی و د مور په باره کې و زما ډېره زیاته خوښه شوې ده نو راځه چې وایي راځه 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 که د غلطي وشم مهرباني ډېر خوند به وکړي بیا درته قصه کوم خمورې وسې اراده کوم خمورې بیا درته قصه کوم خمورې وسې اراده کوم خمورې وسې اراده کوم خمورې پرېږده چې پتا باندې کافر شمه 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 زه درته سجده کوم خمورې وسې اراده کوم خمورې بیا درته قصه کوم خمورې وسې اراده کوم خمورې دا چې زه نیتونه د لمانځه تړم 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 خپله جنازه کوم خمورې وسې اراده کوم خمورې بیا درته قصه کوم خمورې وسې اراده کوم خمورې وسې اراده کوم خمورې واه 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 څومره خوندور څومره ځای وکړله آفرین اسدالله آفرین ډېر ښایسته غږ ډېر په ښه احساس پر احساسو دې ویلې ډېر خوندور دې ویلې او ملګرو ډېره مینه درکړه درته کومنټونو کې ډېرو ملګرو ډېره مینه درکړه
خیر سي مهرباني. ډېره مننه. انشاءالله راتلونکي پروګرام کې بیا درته منتظر یو. ولې نه، په دواړو سترګو. واقعیت اسدالله وروره ډېر ښه غږ دی او ټولو ملګرو ته بلا خوند واخیست او بیا نو د مور غږ نو دا نو بیا بېل خوند یې وکړ. ډېره مننه کور ودان. مننه کوم، ستاسو نه ډېره مننه. مننه کوم خوشحال صاحب، هیله کوم چې اورېدونکي دې خفه شوي نه وي، نو د هغوی وخت مې واخیسته او بلا خوشحاله دې ولیکل چې زموږ وخت ورکړه ورته. مننه کوم، د مینې مننه. خیر اوسې. کور ودان، کور ودان. مننه کوم. تا ته ښه لایف غواړم، ښه شپه. لایف کې به یم انشاءالله، نو بل لایف کې به بیا ګورو که ژوند باقي وي. خیره، ډېره مننه، ډېره مننه. افغان صاحب تاسې ستړي مه شئ. مننه خوشحال لالا، خیر اوسې. وایي هغه که راشي زما زړه به په آرام کیني. هغه که راشي زما زړه به په آرام کیني، دا لیونتوب به مې په خپله په آرام کیني. او چې له هر اندام غږ راشي چې بس که نور، خوشحال لالا، چې د هر اندام نه غږ راشي چې بس که نور، د ملا جان هوس به هله په آرام کیني. ډېر زبردسته، ښه راغلاست. مننه خوشحال لالا، ډېره مننه. کور ودان څه خو لاندې په تمه وم، ماله خیر موږ به خره کې پورته شو. دغه ملګرو فقط دوه غوښتنې ټولو ملګرو نه لرم، خدای دې وکړي چې په چا بده مو نه لګېږي. له نن نه وروسته به د خیره زموږ دغه دی چې یا به یو غزل یو ترنم تر څو ټولو ملګرو ته نوبت ورسېږي خوشحال لالا. ځکه به ملګري خفه کېږي، وایي ما ته په تېره خپرونه کې نوبت رانغلی، په نن کې رانغللی، نو دا چې ټول خوشحاله یو غزل یا یو ترنم چې وکړي، زه وایم همدغه به کافي چې تر څو ټولو ته ورسېږي نوبت. سلامونه احترامات مې یو ځل بیا قبول. وعلیکم السلام رحماني صاحب، ستړي مه شئ. افغان صاحب را سره دا مې همدلته پرېښود مالته اوسه. قربان دې شم. عبدالستار ور پالور 919 ته ورسېدل، خو انشاءالله زر کېږي. ماشاءالله 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 ماشاءالله. والله یو چکچک به ورته زه هم وکړم دې ځای نه. قربان دې شم. بس ما ولا اکاونټ یو بل ملګري ته ولېږه، مالې ته دا ورته دغه که هغه بس هغې ویل زه خلاص دي. موږ دلته داسې چل وښه چې عبدالستار حکیمي صاحب نادره کسه، نو افغان صاحب څو ځل یادونه وکړله چې حکیمي صاحب څه مال څه ورته وایم چې ورور د هغه فالوورز 900 نه خلاص ول، اوس ولاکه در سره خبرې وکړي. پیدا صاحب حکیمي صاحب بیا هم ستړی مشي کې مشکل و او فالوورز خو دې وګوره نو ورور هغه د رحماني صاحب کانې وکړلې یا چا خبره خیر دې وي کور یې ودان ډېره موږ یې د مینې پوره وړي یو، ځکه دلته موږ غږ دغه ومنه دا لویه خبره ده. واقعیت خوشحال لالا زه یو خبره درته وکړم، دا کله چې یو کس غواړي چې ترنم وکړي یا یو شعر ووایي او دې لایب ته نشي ختلی، دا زور ما خپله لیدلی دی، سخت زور سړي ته ورکوي. نو زه ډېر خفه شوم. والله ما خو به چانس دلته دا و رحماني صاحب، ښه د پالورز کیسه درته وکړم. د خوشحال لالا هغه 3 بیتونه و، نو دا چې کله په اوله خپرونه کې ویل ما ورته ویل د دوی وخت خپرونه تر اوسه پورې نه په مسافرۍ کې ما نه ده میس کړی. کله چې دغه خپرونه مې ټوله را ډاونلوډ کړه خوشحال لالا د یوټیوب نه، هماغه 3 بیته مې ترې کټ کړه، په هغه وخت کې مې ټیک ټاک کې ورکړه، تقریبا اوس یې 4000 لایک او 4000 ته مې په فالوورز رسېدلي. دا ما ستا د طریقه چانس وهلی. قربان مو شم. رحماني صاحب به ما سره ځانګړی میلمه وي راتلونکې اونۍ کې له خیره سره د فیسبوک له طریقه زه مخکې نه بیا نو د رحماني صاحب لپاره ټول ملګري په ګډه ټیک ټاک کې هم فیسبوکونو کې موږ به د ده لپاره پروموشن وکړو چې ملګري پاتې او فیسبوک نړۍ کې ټول ملګري د رحماني صاحب د غږ خواږه وڅکي. قربان مو شم. ما ته د ایوب استاد یو څو دغه رایاد شو چې یا لیونې مینې کړم اشنا له بیابانه سره، یا پرېږده چې ګرځم لیونې په غرونو، یا لیونې مینې کړم اشنا له بیابانه سره، پرېږده چې ګرځم لیونې په غرونو، یا اوس راته غرونه ګړنګونه ښکاري د مینې محلونه ښکاري، یا د غره په سر کېږدی وخه ما له جانانه سره،
پرېږده چې ګرځم لیونی په غرونو یا لیونی مینې کړم اشنا له بیابانه سره پرېږده چې ګرځم لیونی په غرونو. ډېر ښایسته. ډېر علي ډېر خوندور. ښه د نن شپې پیرزوینه بسې د رحماني صاحب په مونږه باندې قربان مو شمه چې ټپې درته ووایم او که یو غزل دی هغه چاته ویلي ویل چې هغه ده ویل دوه ډوله خواړه مې پخ کړي کوم یې وایي دوه قابونه به نه ایسي دوه راوړي دواړه به وکړو ولې نه قربان مهرباني قربان نشم وایي چې یا په خدای ایمان لرم ما وژنئ رنگ د انسان لرم ما وژنئ په خدای ایمان لرم ما وژنئ رنگ د انسان لرم ما وژنئ یا ژوند مې له ځان لپاره نه غواړم یا ژوند مې له ځان لپاره نه غواړم خیر دی جانان لرم ما وژنئ په خدای ایمان لرم ما وژنئ و په پسرلي مې پاڼې مه رژوئ و په پسرلي مې پاڼې مه رژوئ یا خپله خزان لرم ما وژنئ رنگ د انسان لرم ما وژنئ یا زما کیسه لا شروع شوې نه ده یا زما کیسه لا شروع شوې نه ده زلوی داستان لرم ما وژنئ هی هی رنگ د انسان لرم ما وژنئ په خدای ایمان لرم ما وژنئ رنگ د انسان لرم ما وژنئ یما ورته ډېر سوال او زاري وکړله وما ورته ډېر سوال او زاري وکړله زړه کې ارمان لرم ما وژنئ رنگ د انسان لرم ما وژنئ یو چې انتخاب ښه وسي او بل بیا دونه خوږ غږ ورسره یو ځای سي د هغه به نو څه خوند دي څه بلا خوند دی خوشحال لالا څه خوند دی وکړو ډېر خوند دی وکړو رحماني صاحب فیم درنه اورو چې د خپرونې وخت هم فقط څو دقیقې پاتې رحماني صاحب قربان دې شم ټپې به درته زه وکړم بس نیمه شپه هم ده نو که نه په همدې نیمې شپې نه به یې شروع وایي زه کله ملګرو سره ګپ لګوم او خوشحاله لاله ما چې ارمان مې دا دی لا تر اوسه پورې د فرانسې د ټاور ته نه یم ورغلی ما چې ټاور لاندې ولاړ یم او یو غټ سم په دې یو چیک غږ باندې ترانه م وکړم او لا تلی نه یم وایي چې یا دا نیمه شپه د ټپې خوند کړې څوک به مین وي چا به یار بایللی وینا یا دا نیمه شپه په کلي راغلم یا په خوب د جانان به څوک راویښوي
وکنی میم کنی منایم او مازیګری به یار ته نه قضا کومه او سترګې دې ډېرې ښایسته دي په شوګیرو به یې خرابې کې میینه و یار په سفر زی خوله به ورکم روژه دې ماته شي شپې ته به ونیسمه او بېګاره نغلې بد نصیبه یا لکه د ګوړې بورۍ نیغه ناسته ومه وښکاري چې ته هم شوګیري کړې او په نیمه شپه دې د بنګړو شرنګار راځینه او په هغې جینۍ مې سلام وایه یا چې زړه یې نه یې پلار یې بل ته ورکوي یا مازدیګر چرته وي چې نه وې زه ستا دپاره پاس په بام ولاړه ومه او مازدیګر لمونځ دې قبول مه شه دیدن دې پرېښود د ایمان کوي سوالونه ځمکه وده اسمان وده دی ټول جهان جهان ویده دی او ماله خوب نه راځي په خوا کې مې جانان ویده دی جانان ویده دی الله ډېره مننه. ستاینې لپاره الفاظ نشته چې مونږ یې وکاروو. سي رحماني صاحب ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسې رحماني صاحب. او د دې لپاره ځانګړې مننه چې د حکیمي صاحب فالوور زیات سول او انشاءالله زه باوري یم چې تر سبا پورې حد اقل زر کېږي که نن شپه نم سي. اوس شو خوشحال لالا 980. ماشاءالله بیا نو بیخي زه خو همدغه شانته سلامي او زړه زما د طرفه رحماني صاحب قربان وشم. بس کور ودان بیخي د نن باندې موږ باندې نن شپه احسان وکړه. قربان مشم. بس ما زم چې لاړم اکاونټ مې بل یو ملګري ته مې ولېږم زنګ مې ورته وویل چې دا کار زر وکړه. خیر اوسې. ډېره مننه. ژوندی اوسې. قربان تاسو. خوشحال لالا جالبه څه ده هره دقیقه کې په هره ثانیه کې فالوورز یو زیاتېږي په هره ثانیه کې. زما ورته ډېر د وخت نه فکر دی. دا سړی لایف نه ولې اخلصه که نه لاړه نادرکه څه هلته وټساپ کې مو پسې مسیج نه کاته صبر وکړه حاضر شي بیا به مو تاسو سره ګوري. خوشحال اجان اورم رحماني صاحب. نو کوشش کوم چې اوس یو درته ووایم اجازه وي. اوهو مهرباني مالک اجازه وي چې درته ووایم. بیخي د افغان صاحب وخت تاته درکوم. قربان مشم. په سر سترګو ولې نه مونږ غوږ یو تاته رحماني صاحب مهرباني وکړه. دغه رښتیا خبره زمونږ یو کله چې افغانستان سقوط وکړو نو رښتیا خبره ډېر ملګري جوړولي دي خو هغې همدغسې ډیپلومه کوو خو زه کوشش کوم چې یو طرز ورته برابر کړم او ویې وایي چې یو وطن تا ته مې قربان نارې کولې ما به تمامه شپه په غرونو کې ګزمې کولې یا عسکري ښه بدنه وه زما ګرانې مورې په سنګرونو کې مو ستا په دوا شپې کولې یا د سره تېروم د آزاد
افغانستان ناروا غلیم توبې ویستلې ما ورته ټپې کولې او د هېواد خپو ته مې مغرورې ککرۍ راوړلې الله مورچه وزوم احساساتو مې لمبې کولې قربان دغه عمره ما دلته څه لیکلی او خو نور نه پوهېږم نور رانه افغان صاحب دا ترنم به راتلونکې شپه حتما پوره کېږي او باید حتمي صحیح ده قربان د دغې شاعر نه پوهېږم ما ته نه دی معلوم چې څوک ښه ته مسج کې ما ته همدغه بیتونه ما ته راولېږه راځه کوم چې زده دي زه درته پیدا کوم مکمل څه ده قربان ډېره مننه قربان د وخت نه خوشحاله لازبکي وزم لاندې الله مو روغ لره ژوند مو عبدالستار به راجیک کو فقط 3 فالوورز یې پاتې دي چې دا پوره شي هغه راجیک کې چې نن شپه خو بس د هغې غږ خامخا واورم دا زموږ جنګ خو وګورئ صحیح ده ډېره مننه ژوندی اوسئ سمیره خان شعر لرې شعر راته وایې خوشحال لالا زه درته نظم یم که د اجازه نظم نه مخکې بیا دغه صبر وکړه همدا به وروستی نظم کو نن شپه نظم نه مخکې چې یو بل څوک راخلم ښه چې په دې تور هم نه رسېږي او زورور هم دی راباندې او داسې نسې بس او سنگر صاحب چې مخکې دنه خبرې شروع کړي عبدالستار رور زر دغه په پوره شو فالوورز مبارک دی خوشحال صاحب سلامونه تا ته او تا ګرانو مېلمنو ته سال احوال سات خبر بخیر استئ وعلیکم السلام او زه لږ کار کې وم لږ مې اورېده بیا مې ټلیفون جیب کې و اوس د کار راووتم رخصت شوم بس زر مې ریکویسټ وکړم چې اوس مې راجیک کې اوله راجیک مې کړلې هغه نه مخکې بیا نه قربان دې سمه دا څه شی وایې ته خو داسې موږ ته وخت راکړې دا ډېره ګټه خبره ده ژوندی اوسې خدای دې تا لري پوهېږم چې د شعر ډېر زیات نوالی یو نظم اماده کړی ده غواړي چې دا ووایي اورو وروره اورو بس دواړو سترګو څنګه رور غږ کې د ډېر شور دی فکر کوم په لارې د باد شور دی او په لاره یم ورور ستا روان یم لږ شمال هم ده بلکل همداسې ده هغه مایک ته بند شي مخه نه بندېږي بیا غږ نه راځي په لپه دا خبره د کوم ځای دی بند کړم دا خیر دواړه ورسره اساس ته افغان صاحب مهرباني فکر کوم غږ ډبل شو خوشحال لالا ښه موږ به لاندې لاړ شو بېرته م راپورته که ساګر صاحب هم بېرته لاړه قسم د خپرونې وخت پوره سوی یم ده او څو دقیقې اوښتې م دي اول خو له رحماني صاحب ډېره مننه کور یې ودان خیر دې وسي الله پاک دې لري ژوندی اوسې چې زموږ غوښتنه دې ومنله او دغه د ګران ملګري عبدالستار حکیمي فالوورز پوره سول ډېره مننه انشاءالله سبا پروګرام لرو که بل سبا نو دا به مکمل را سره له پیله تر اخره میلمه وي او ځانګړی میلمه به وي افغان صاحب راخلو د افغان صاحب تاسې مې هم راواخلي ساګر هم راخلو ښه په خیر راغلی افغان صاحب مننه خوشحال لالا ستا د مبارکې خولې نه پوهېږم څو کاله مخکې نظم دی او همدغه درته ډالۍ کومه مهرباني اختره ستړی مشي بیا د خوشحالۍ راوړي اختره ووایه چاته د ډالۍ راوړي اختره ته لاړ شه چې اختره داسې ځای ته لاړ شه چې خفګان نه وي هلته لاړ شه چې شهید پکې کوم ځوان نه وي اختره
داسې ځای ته لاړ شه چې خفګان نه وي، هلته لاړ شه چې شهید پکې کوم ځوان نه وي. ما مې خپل ځوان رور په وینو لت پت وړی دی، په خپلو اوږو مې هدیرې ته د ورور کټ وړی دی، چې د شهید رور چې شهید زوی یې ورته راوړو ډېر د غمه وچاودېدو، د مور مې هم ورپسې زړه لکه غنم وچاودېدو. اختره ووایه چې څنګه خوشحالي وکړو موږ، په څه خبره به ستا راتلو ته تادي وکړو موږ. تر اسمانونو مو سوي او سیلي ختلي، د ډېره درده مو په زړه باندې پولۍ ختلي. مانه خفه نشي زما د زړګي سر اختره، آیا ته خبر په دې خبر اختره؟ د بلا خلکو د خولې چغې او نارې ووتې، د یو مور او زوی دوه غبرګې جنازې ووتې. لالا مې ما سره د اختر واده کړې وه، موږ د چکر وهلو کلکه اراده کړې وه. هغې ویلې یو رنګ جامې کوو اختر کې، دواړه ښکلې او بل رنګ جامې کوو اختر کې. او په دواړه موږ دواړه به د خدای تعالی رضا واخلو، بیا به موږ دواړه د خوږې مور نه دوا واخلو. د لالا مې مړ شو اراده هماغسې پاتې شوله، ما سره یې کړې هغه واده هغسې پاتې شوله. لالا مې مړ شو زمانه وبخه خوشحاله لالا مې مړ شو زمانه خاونده پاتې شوله، مورکۍ مې مړه شوه په مور مې دعا پاتې شوله. لالا مې سرې جامې په ونې ځان کې پاتې شولې، نوې جامې مو د درزي سره په دکان کې پاتې شولې. خدایا لالا مې مړ شو زمانه خاون پاتې شوله، مورکۍ مې مړه شوه په مور باندې مې دعا پاتې شوله. لالا مې سرې جامې په ونې ځان کې پاتې شولې، نوې جامې مو د درزي سره په دکان کې پاتې شولې. زمونږ قسمت کې نشته خوشحالي اختره، تا ته کولی نشم نوره خوشحالي اختره. زه تا ته کولی نشم نوره خوشحالي اختره. د ژوند اخري خاتمې ته رسېدلی یمه، جاوید سهراب د زړه له زوره غورځېدلی یمه. زورېدلی یم. مننه خوشحاله لا یو څه غلط شو، ځکه ما هم تازه مې واورېد ماښام یو ځل خو مې مخکې خو مې ډېر اورېدلی، غوښتل مې چې ستا په هغه انداز خو ونه شوله. انشاءالله ما خو غوښتل چې د عبدالستار حکیمي غږ دا نن شپه واورو. فالوورز 3,030 ته پورته شو. سبا ته بسته ساعت د جنګ ټینګ نشو دواړه. مننه خوشحاله له تاسو نه د ټولو ملګرو نه مننه چې وخت مو راکو. خدای مو تل خوشحاله او آباد او سوکاله لره راته. ښه شپه، ښه وخت، خدای په امان. شاه صاحب موږ هم تا نه اورو، تا ته منتظر یو شعر ته د خیره، تا د برنامې وخت هم پوره ده. هو بس دغه شعر وایم تا ته ډالۍ ټولو اورو وروره اورو. دلته یو ملګری کړی اصلاح حاضر پوره ښایسته غږ د لکه چې اوس د غږ بند څه که ما غږ درځي ته لکه سم غږ راځي خو شور هو
خو د تا غږ د اخره کې بند څه اخر بند کې وایم ستاسو غږ درکې دی غږ هغه ده خو زموږ هلته شمال تیز ده روکی ښه زه صحیح ده انشاءالله سبا کور کې ما بیا زه تا ته اول تا برنامې کړم هغه 9 بجې راځم صحیح ده بیا راځم هماغه 9 بجې په لاره یم ځکه شمال تیز ده 10 بجې 10 بجې ښه ده صحیح ده 10 بجې راځم بیا انشاءالله کور کې تیار به صحیح ورته ناست یم بیخي صحیح ده ډېره مننه روکی ښه وخت او ویاړو در باندې خوشحاله اوسې لالا ډېره مننه خدای پامان ښه شپه خوشحاله ګورو شعر له سره وایم سمیر تاسې واورئ فرید الله دل ورور را لېږلی دی مسنجر کې چې ولې مې زړه ونه درېد ولې یې سکته ونه کړه ولې مې زړه ونه درېد ولې یې سکته ونه کړه چې خوښېده مې مورکۍ راته هغه ونه کړه ولې مې زړه ونه درېد ولې یې سکته ونه کړه چې خوښېده مې مورکۍ راته هغه ونه کړه تاسو منئ چې زه تر دې حده بدبخته یم تاسې منئ چې زه تر دې حده بدبخته یم لسیزه کېږي ما د یار په خوا کې شپه ونه کړه تاسې منئ چې زه تر دې حده بدبخته یم لسیزه کېږي ما د یار خوا کې شپه ونه کړه او د دې نقلي شهید په مرګ باندې راټولو خلکو د دې نقلي شهید په مرګ باندې راټولو خلکو د حقیقي شهید مو ولې جنازه ونه کړه د دې نقلي شهید په مرګ باندې راټولو خلکو د حقیقي شهید مو ولې جنازه ونه کړه او د خیر سړی لکه چې یو هم چم کې پاتې نه دی د خیر سړی لکه چې یو هم چم کې پاتې نه دی چې زما او د جانان منځ کې جرګه ونه کړه په یو تصویر باندې دی ټول حدونه ونړول په یو تصویر باندې دی ټول حدونه ونړول لالي ادا د بې طرفه فیصله ونه کړه په یو تصویر باندې دی ټول حدونه ونړول لالي ادا د بې طرفه فیصله ونه کړه چې ته یې پرېښودې هغه په خپله مخه لاړو بیداره تا ولې هغه یارانه ونه کړه بیداره تا ولې هغې یار نه توبه ونه کړه ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ له ټولو ملګرو مننه چې خپرونه مو واورېدله شیر مو کړله ملګري نن له نورو خپرونو زیات ول را سره کور مو ودان ژوندي اوسئ په هر حال له هر ملګري مننه چې د خپرونې په پرمختګ کې را سره همکاري کړې نو زه ټولو نه مننه کوم خدای دې تاسې آباد لري زه په تاسې آباد یم او ستاسو مینه دې لا زیاته سي او ما ته دې خدای وس او توان راکړي چې زه ستاسې مینه حد اقل د هغې مینې بدل کړي او څه درکړی سمه ژوندي اوسئ له رحماني صاحب ډېره مننه چې د ښاغلي عبدالستار حکیمي د ټیک ټاک فالوورز یې پوره کړل او له دې وروسته به انشاءالله موږ سره په لایف برنامو کې راځي ښایسته غزلې به راته وایي تر بیا ښه وخت الله مو مل